به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. زما عزت مند مشرانو او ګرانو ورونو دوستانو، د مسلمانانو د معاشرې په باره کې او د ښه ژوند په باره کې درته ما بیان شروع کړم. مخکې جمعه کې د مسلمانانو په یو بل باندې د یو شپږو حقونو بیانو چې هغې سره معاشره ښه کېږي او مسلمانانو په منځ کې ورورولي او محبت پیدا کېږي. او بیا د سلام په باره کې څه قدرې تفصیلو. نن درته د جامو په باره کې بیان کوم. د دې د معاشرې سره تعلق دی. زمون دین دا داسې ښکلی دین دی چې داسې شی نه دی پرېښی چې د هغې بیان هغه زمونږ په دین کې نه راغلی او زمونږ پیغمبر د هغې بیان نه کړی. د جامو په باره کې خدای پاک وایي په 8مه پاره کې قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. دا ښکلی زینت جامې خراسکاک دا چا حرام کړی دی؟ دا خو ما خپلو بندګانو له پیدا کړی دی. بیا په دنیا کې مسلمان او کافر ټول پکې شریک دي او په آخرت کې صرف د مسلمان دی. نو خدای وایي د ډول دا خو ما بندګانو له پیدا کړی دی. نو د ډول په دې سیزونو کې جامه هم ده، خو جامه نه هر روا کړی د شریعت او نه هر بنده کړی ده. جامه د انسان د اخلاق او د دیندارۍ یو ظاهري نښه او جامه ګورې ډېر په اخلاقو باندې اثر غورځوي. یو نوجوانی د لوی خان زوی د زرګونو جربو مالکی او ښکلې ساده سپینې جامې اغوستې او ښکلې پټکې په سر یې. دا د هغه د دیندارۍ علامه ده چې د زړه دننه هغه د دین نه ډک دی. او یو خوارنګړی سړي او کوټ پتلونه یې اغوستي چېرته زوړی پیدا کړي په کباړ کې او لکۍ هم ځوړنده کړي او لوس سر ګرځي. نو دا د دې علامه چې د ده دننه باطن کمزوری دی. هلکه خپله جامه باندې ولې فخر نه کوي؟ نو شریعت نه هره جامه جایز کړې ده او نه هره جامې بنده کړې ده. یو ځل زموږ ښکلی پیغمبر جماعت ته راووته، لاس کې د ریښمو ټوکړه وه او د سرو زرو څه حصه وه. لاس یې داسې کړه وی د دې دواړو استعمال زما په امت حرام دی او زنانو له جایز دی. سرې بند کړل په سړو او ریښمې بند کړل په سړو. وی دا صرف د ښځو استعمال دی، ښځو ډول ته ضرورتي زینت ته خدای د هغې وضع داسې پیدا کړې ده چې هغه به زینت کوي او د سړي به ورته میلاني. نو خدای هغې ته اجازت کړی دی او سړی د جهاد دپاره پیدا دی.
د غیرت دپاره پیدا دی د محنت دپاره پیدا دی نو ته به دا نازولې جامې نه اغوندې ریخمې غوړې زیړې او د سرو ګوتې به نه اچې بیا به ته جهاد څوکې ګوتو ته به ګورې چې کوم سړی ډېر ډول ډال کوي هغه ګورې د کار نه په سبق کې هم بېکاره امتحان کې هم بېکاره هغه هلک په کالج کې په امتحان کې اعلی راځي چې د خپل ډول سنګار ته دومره خیال نه چې څه ورله او چې دا دې مار سر غوړی او پنګینه کې ګوري او بروشونو باندې ځان مږي او په مخ پوډر مږي دا د کار نه ګورې نو د دې ظاهر اثر ګورې په باطنې نو شریعت ریخم په سړو بند کړی دی او سره زر یې بند کړی دی سره زر به سړی ګوته نه اچوي که چاچوړي مونځ ورسره کېږي ځکه پاک شی دی هر پاک سیز سره مونځ کېږي خو بند دي ګناه ده او د ریخمو جامې هم نه اغوندي دو ګوړه بسکي به هم نه اچوي اچی نه هغه بسکي وي هغې کې تقریبا نیم ریخمي نو د هغې استعمال بند دی دلته کم دی خو پخوا ډېر او عربو کې نو دو ګوړه بسکي اچول چې هغه نیم ریخمي یا د ریخمو هلکانو ماشومانو ډبه هم نه جوړوی دا به نه وایي چې دا ماشوم دی خیر دی نه چې هلک وي نو ریخم جامې پې بندې دي چې نکوله جوړې کې هلکانو ته به نه اچوي هغه به نیازبین کوی نه د ماشوم والي نه په د ښځه تې مه جوړوه خدای هلک درکړی دی نو ښځه تې ولې جوړوي بعضې قمقل هغه غوږونه ماشومانو له سوري کي او مندرې ورته د سرو زرو واچوي وی دا والا نیا را لیږلي دا والا ماما را لیږلي زناورو ښکلې جامې دې وله راولیږي د سرو دغه ورته ولی شي ګوته او د سرو مندرې ورته ولی شي دا د جینکو ډول دی نو پیغمبر ویلی دی چې دا دوه څیزونه زما په امت حرام دي نه ډېرې قیمتي جامې اغوستل پکار دی چې تکلف درجې ته ورسي ولا پیسې پیدا کړي او قرضدار دا نه که سړی قدرتي مالداري او خدای هر څه ورکړي او ښکلې جامې واغوندي نو ډېره ښه ده او که نه تکلف ولا کوي او روزانه اسري کوي او مازدیګر او ماښام نو شریعت دا نه خوښوي دې ته میوعت وایي دا د ښځو پی په تا کې راغی نو ځان نه به ښځه نه جوړی ساده جامې اغونده ستا کمال په جامو کې نه دی چې اسري کړي غوړ کړي دی اغوستي او بیا یې مونځ هم د یارې نشي کولی چې اسري مې ماته نشي د اسرې والا اکثر چې که نه نو اکثر دا پنسې ځان ته راغونډوي چې اسري مې ماته نشي هلکه اسري ضروري دی که مونځ ضروري دی نو تکلف په جامو کې شریعت نه خوښوي نه نارینو دپاره د زنانو جامې بندې کړي دي دا پنجاب ته چې لاړ شئ پنجاب کې ډېره بېخوندي ده او زمونږ پښتانه مونږ پې فخر کوو الحمدلله دوی کې دینداري ډېره ده پنجاب کې به هلکانې زلمي د ښځو جامې اغوستې لاندې پتلونې او د پاسه دا باندې شانتي هغې ته څه وایي څه بالا او چیټ به برګې به د ښځو نښې به پې نو د ښځو کمیسونه اغوندي او ښځې د سړو پتلون او د سړو هغه د نیکر وغیره دا شریعت دا وایي چې سړي به د ښځو جامې نه اغوندي او ښځې به د سړو جامې نه اغوندي هغه جامې چې هغه د ښځو سره خاصي لکه ګلابي رنګینه ګلداره د هغې د کمیسونو د پرتګونو هغه سړی نه استعمالوي او نه به ښځه د سړو جامې استعمالوي حدود به آر پار کوي نه سړی به د ښځې حد ته نه ورننوځي او ښځه به د سړي حد ته راننوځي نه بیا خو به ستاسو هغه نسلي فرق هم ختم شي بیا به سړی د ښځو کار کوي یو کال به دې بال بچ راوړي یو کال به یې ښځه او ښځه به د سړو کار کوي او دا غواړي دا خلک دا زناور غواړي زما هغه ښځه چې د سړو کو پتلونې اغوستې دا پنجابیانې مردارې راځي
او زمون د پښتنو معاشره خرابوي دا مې د خنزیر نه زیاتې بدې شي او د اسلام نه لرې. دویم عیب پکې دا دی چې اوس لستوڼي څرګند کړل او پښتنو هم څرګند کړل، نو د لاس مخ کې اختلاف دی چې عورت دی که نه دی، او لاسونه تر د دې مړونده پورې دا ښه د څرګندولی شي، د هغې نه اخوا ټول بدن د هغې عورت دی. نو که ښځې لستوڼي څرګند دي لمونځ یې نه کېږي، او چې کور ګرځي نو بې حجابه ګرځي، او د چا په نظر چې لګي نو دا مجرمه دا ده. داسې بې عقله قام دی چې حسن خو چې خدای چاله ورکړي نو هغه په مټ څرګندولو نه دی، دا تک تور لاس مردار قبیحه. قسم دی د دې ښځو نه سړي خشته دی، نو ستا په دې لاس څرګندو کې څه شی دی؟ ګورې کور پرې نه دی، کنې تاسو به هم ورسره مجرمان یې. که د چا لور خور لستوڼي څرګند دي نو چې څنګه هغه مجرمه ده، دا خاوند او ورور یې مجرم دی. ځکه دا د خدای او د رسول حکم دی. قرآن شریف کې خدای وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل بال بچ او خپل ټبر او خپل خاندان به د اور نه بچ کوئ، هغه عمل نه چې په هغې اور ته ځي سړی. نو لاسونو ته به یې نه پرېږدی، دغې پتلونونو جامو ته به یې نه پرېږدی. دا ولې مسلمان تباه دی؟ دوبۍ کې یو بازار ته لاړم، ما ته یو شاګرد ویل چې هغه دروازې ته یې ورننوت، بس ما هغه ته ویل راځه دا زمونږ د ګرځېدو ځای نه دی. ښځې مردارې تش په پتلون کې او تش بنې نه اغوستې، نه لوپټه نه څه بل څه جامه، او ځوانه ښځه ټول اندامونه یې ښکاري، او د چا د ښځو بنینونه موچتي چې نیمه خېټه یې څرګند دي. ته هندوستان ته لاړ شه ډیلي ته، نو ټولې هندوانې ښځې دا جامې اغوندي. نو مسلمانانو کې د هندوانو هغه جامې راغې. انا لله. ولې وال خوري؟ ولې بې ذلیله شو چې سړی په خپل دین، په خپل ایمان، په خپله جامه فخر نه کوي؟ هغه قوم د خلقو په نظر کې سپکي. قسم دې ما ته دیلي کې بعضې مسلمانانو ویلي دی چې لاهور کې زمون خپلوانانی او دا ښځې راشي نو وایي مونږه پوزه پرې کړي شي، ځکه چې هلته مسلمانه ښځه پرده کوي، ابه په برخه کې ګرځي، او د هندوانو ښځې پردې نه کوي. نو مونږ خلقو ته وایو چې مونږ مسلمانان یو، او د لاهور نه چې دا مردارې راشي هغوی وایي دا مسلمانان دي. دا سرونه چې څرګند، خېټې یې څرګند دی او مټې یې څرګند دی، دا خو مردارې دي. نو پام کوئ، که کور کې لور خور لستوڼې دغه که نو چې څنګه هغه مجرمي، تاسو به مجرمان یې، او عذابونه به در باندې راځي. دا چې څه مصیبت دی په موږ، دا زموږ د اعمالو نتیجه ده. هر څوک چې څه وایي امریکې ته کنځل کوي او برطانیې ته کنځل کوي، خو ټیک ته هغه مردار دی، خو ولې پته عذاب الهي دی. تا خپله لار پرېښوده، د هغه مردارو په لار پسې روان یې، نو خدای به در باندې عذاب راولي. نو پام کوئ، کوټ پتلون ما چاوئ، ماشومانو ته م ما چاوئ. هغه سکولونه مې د خنزیر نه بدې شي، مردار چې کوټ پتلون یې لازمي کړی دی. هلکه خدای مردار که. غریب قوم یو طرف ته د غریبۍ او غریبۍ او ډوډۍ او ډوډۍ او غریبۍ او ډوډۍ، او لیډر هم درته د آواز کې دا مردار خور لیډر، او بل طرف ته کوټ پتلون باندې فخر کوي. نو کوټ پتلون باندې چې نوې هلې څومره پیسې خرج کېږي؟ نو د اسکول ماسترانو ته ووایه چې زناورو تاسو ورته مضمون ښایې، اردو ښایې، انګریزي ښایې، ټکنالوجي ښایې او کمپیوټر ښایې، دا جامه م وله ولې بدله کړه؟ ځکه دا د انګریزانو غلامانی. نو چې ماشوم ته دغه جامې واغوندې، نو هغه ذهن کې دا راځي چې زما د عزت جامه دا ده، او زما مستقبل په دې جامه کې دی،
او زما مشران هغه دي چې دا جامع غوندي د بیزوګانو. زه قسم دې درته رښتیا وایم چې اوسه پورې زه د دې لکۍ په مقصد نیم پېښ شوی چې د انګریزان دا لکۍ څه له ځوړند دی. ما ته چې کوم معلومه ده نو د هغې د صلیب یادګار کوي، ځکه عیسی علیه السلام داسې سلی شوی لرګي پورې تړلی و، نو لاندې یې تنه نه و، داسې لاسونه یې ته تړلي، نو دا کالر چې جوړی دا هغه دوه طرفه وي، او دا لکۍ چې ځوړند دی دی هغه درېیم طرف ته کراس تکاون شکل. نو هغې خو د مذهبي نښه ده، مسلمان دی حاکم ته ووایه، دی افسر ته ووایه چې دا لکۍ دې ځوړنده کړې ده، دا خو نورو مال دی چې پوزه پې پاکه کړي، نه تولیه ده چې مخ پې پاک کړي، نه څه بل څه شی دی چې په سر یې کښېږدي، دا څه شی دی؟ یو وړوکی هلک ته مې وې سکول ته روان او دا لکۍ ما یې بچې دا لکۍ څه کوې؟ وی دې کې سړی مهذب ښکاري، ځکه د سکول استاذ ورته ویلي چې اصلي جامه دقه دا مهذبه، دا مهذب دی که معذب دی؟ دا یاد لرئ چې کوم قوم په خپله جامه فخر نه کوي، په خپل خوراس کاک فخر نه کوي، په خپل تهذیب فخر نه کوي، دا قوم ختمیږي. یو صحابي حضرت حذیفه او د انګریزانو سره یو مجلس په معاهده کې، نو د هغه نه نوړی پرېوته، ډوډۍ هغه یې راواخېسته پاکه یې کړه ویې خوړه. نو یو شاګرد ورسره ناست و، وی هسې نه چې د انګریزان دا پورې وخاندي، هغه یې پرېږده مړه، د دې مردارو دپاره موږ خپل تهذیب پرېږدو؟ کوي به خپل کار. لکۍ ماشومانو ته مه پرېږدئ او دغه سکولونو کې پې مه وایه سبق، یا دغه ماسترانو ته ووایه دا جامه بدله که. دغه ماستران غلامان دي، دا د انګریزانو تالي سټي دي، او د انګریز تهذیب او د انګریز هغه ښوي خصلت په تاسو کې راولي، نو بیا به سال له د انګریزانو غلامان یې، یا به د امریکې یا به د برطانیې یا به د بل څه. نو شریعت هغه جامه نه خوښوي چې د بل سره پکې مشابه. البته هغه پتلون چې ترکو ایجاد کړو، پتلون اصلي ترکو ایجاد کړی دی، خو د هغې پتلون ارت دی چې سجدې ته پروزي کوناټۍ پکې نه ښکاري، او د موږ وطن پتلون دا خو دومره تنګ دی چې دواړه کوناټۍ جدا جدا ښکاري لکه بربند سړی. نو انکشاري فوج و په ترکو کې، او یو بهادر بادشاه تېر شوی دی سلطان محمد الفاتح، هغه یو فوج تیار کړی و، هغه ته انکشاري وایي. نو هغې له دا پتلون جوړ کړ، او پتلون د پاسه دا کوټ چې و هغه به لاندې و، او هغه فوج یې تیار کړو، او په هغې استنبول فتح کړی. استنبول د انګریزانو مذهبي ښار و، او پخوانی نوم یې قسطنطنیه و، د دریاب په غاړه دری دانیان، او ورتلل ورته دومره ګرانو چې هغې په سمندرونو کې د اوسپنې برجونه جوړ کړو، نو په هغې بحري حمله نشه کېده. بیا سلطان محمد الفاتح بحري جزونه جوړ کړل، او ډېر ځای پورې په اوچه بوتلل، په لرګیو بوتلل، لرګي به یې ورته لاندې کېښودل، او داسې ځای ته ورسول چې هلته مخامخ د اوسپنې برجې نه راتلې، او بیا یې فتح کړ. نو هغه بهادر سړي سلطان محمد الفاتح هغه پتلون ایجاد کړو، خو د فوج دپاره، او پتلون یې ارتو. او دا زمونږ چې د انګریزانو جامه په خپله سپکه وه، که تاسو د 1800 نه مخکې د هغې تاریخ وکتل، یا د شکسپیر ډرامې، نو هغې کې د انګریزانو تصویرونه او د هغې جامې ډېرې بېکاره وې. نو دا پتلون یې د برطانیې د ترکو نه زده کړی دی، خو دوی ورسره داسې وکړه. نو دا یاد لره په ماشومانو نه د جامې مه کوه. زمونږ دا ګورنران دا کانوکیشن حال کې چې یونیورسټۍ کې تقسیم کېږي د سنادونو، نو د پادریانو ټوپۍ به په سر کې همداسې اوږده، او د پاسه پې ځونډې. هلکه دا ولې که تاسو یو قوم نه په دنیا کې
یو تهذیب نه لرئ، یو کتاب هم نشته، یو پیغمبر هم نشته. دغه قوم پسې ولې روانې چې اونیم شل یا اته شل کاله یې مونږ غلامان پاتې کړ، او زمونږ تهذیب، زمونږ ژبه، زمونږ چوټي، زمونږ قانون یې بدل کړل. اوسه پورې زمونږ چوټي د اتفار نه ده، اوسه پورې زمونږ ژبه انګریزي نه ده، اوسه پورې زمونږ قانون د هغې بیزوګانو نه دی. د دغه قوم چې زمونږ یې هر څه تباه کړي دي، تاسو په دې وخت دا خو د هغې د پادریانو جامه ده چې مړی خښای نو پادري ورته په دغه جامو کې ولاړې، او چې سندونه ډګرې تقسیموي نو پادري ورته په دغه جامو کې ولاړې. تاسو په خپله جامه ولې فخر نه کوئ؟ نو زمونږ حاکمان غلامان دي، دوی کې په خپله جامه او په خپل تهذیب فخر نشته. نو جامه د انسان د اخلاقو، د عقیدو، د عمل او د زړه د پټو خبرو یو ترجمانی کوي. چې ستا جامه غلطه وي نو معلومیږي چې زړه دې خراب دی، او چې جامه دې صافه سوتره نو علامه د دې ده چې شریعت ته د خپل غیرت قائل ہے، د خپل تهذیب قائل ہے. بے تهذیبه کېږئ مه. نه څښا جامې اغوستل شته په شریعت کې، نه دا زبرګي ده. سړي څښا جامې اغوستي، چرس برس یې څکلي او د جامو نه د نسوارو بوی ځي، دا زبرګي نه ده. شریعت وایي صاف ستره اوسېږه، خو په خپله جامه او په خپل تهذیب کې. زموږ ښکلی پیغمبر له د جمعې په ورځ یو سړی راغی او د جامو نه د خولو ډډوزې تلې بوی د بهر نه راغلی، هغه مل خو دی ګرم. زمونږ پېښور په 4 درجې عرض بلد دی او مدینه منوره په 30 درجې دی، نو 11 درجې خو فرق وي خامخا. او چې به بجلی هم نه وي او هوا نه وي او واوره نه وي او تنګ جومات وي، نو څومره ګرمي به وه پکې. نو حضور پاک لراغی د جامو نه بوی ته وینا چې جمعې له راځې نو غسل کوئ، صافې جامې اغوندئ، عطر پورې کې. د مجلس د آداب دي چې سړی لوی اجتماع له ځي او خلک کم ځای راغونډېږي نو په صافو جامو کې ځئ او په ښکلې جامو کې ځئ او عطر پورې کې. یو سړی راغی خرابې جامې اغوستې، وی تاله څه خدای مال و دولت نه درکړی؟ وی صیب شته مې، اوښان مې شته، باغونه مې شته، ګډې چیرلې مې شته، سره سپین راسره شته. نو ورته وایي ولې په دې څخه جامو کې ګرځې؟ ورته وایي چې خدای په چا انعام کړي، فلیره اثر نعمت الله علیه، د خدای د نعمت اثر دې په تا څرګند دي. ښکلې جامې واغونده، ښکلې خوراک وکړه، دا خو مونږ له خدای پیدا کړي دي. خدای په دې خوشحالېږي چې د خدای حلال نعمت هغه ته استعمال کړي او د خدای شکر ادا کړي. یو پلار او ماشومانو له جامې راوړي یا ماشومانو له خوراک راوړي او هغه کینې او هغه ماشومان یې په خوند او په خوشحالۍ خوري، نو پلار یې څومره خوشحالېږي. مور پلار نه زیات خدای مهربانه دی چې ته ښه خوراک کې او خسکا کې حلال او د خدای د نعمت شکریا ادا کې چې خدای دا تا را کړي دي، نو قسم دې خدای پاک په ډېر زیات خوشحالېږي. همیشه دا تصور کوئ چې خدای تا ماله سره کړي دي زما د قابلیت نه زیات دي، دا تا چې ماله سره کړي دي زما د ضرورت نه زیات دي، دا تا چې ماله سره کړي دي بغیر درخواست او بغیر سواله دې را کړي دي. که زه په سړک پروت وې، لاسونه مې خلقو ته نیولې وې او د خلقو موټرې شیشې مې پاکولې یا نسوار مې خرڅولې، هغه هم د خدای بندګان دي، خو ما سره خدای د احسان کړی دی چې دا څیزونه را کړي. نو قسم دې زړه به دې مالداري او خوشحاله وې. او که همیشه د ځان نه غټ سړي ته ګورې، د هغه جامو ته او دغه ته دا شی زه یو ځای کې ناست وم په سرډیرو کې، د ماما دکان
یو خان شان سړی راغی موټر نه کوشو بل زر نوکر ونیو د لاسه تک سپینې خشته جامې اغوستې خو لاندې پرتوګې ټول تک زیړو دستونه تیتلي نو ما خپل ماما ته دا څوک دی وی دا د فلان کیمیا صاحب زوی دی ما وی دا څه چل دی وی دی نشه کړې ده نو پوډري سړی په ځان نه پوهېږي چرسي سړی په ځان نه پوهېږي وی دا تې دغه تللی دی پرتوګې ټول پلیت دی دا عزت دی تا خو خپله ژوند ځان نه خراب کړ نو یاد لرئ ماشومانو لم ښکلې جامې راوړئ زنانو لم خو زنانو له د زنانو او ماشومان څښا جامې شریعت نه خوښوي او نه څښا ګرځېدل خوښوي یو سړی راغی او سره یې ببرو ږیره یې شاړه شان وه حضور پاک ورته وایي دا ولې لاړ شه سر ووینځه او غوړی که او ږیره صافه که ووینځه چې چا وي ویښته پرېښي کم از کم په هفته کې خو به یو ځل سر وینځي نو وی ږیره ګمز که او سر غوړ که نو چې راغی بیا وی دا شکل ښکلی و که دا ړومبی شکل بعضې خلک دا زبرګي ګڼي چې څښا ګرځي سر یې ببري ږیره یې ببري او پوز او شکل یې خرابي دا د خدای زبرګي نه ده عالمانو د پاره کتابونو کې لیکي چې ښکلې جامو کې دې ګرځي تکبر دې نه کوي دا تکبر تعلق د زړه سره دی ځکه چې سپکو جامو کې د خلقو په نظر کې بس سپک ښکاري امام هم چې په مصلی ولاړی ښکلې د عزت جامې دی اغوندې زمونږ د دین دا مسله ده چې هغه جامو کې مانځه ته خدای ته ودرېدل پکار دي چې ته په عزتمنده جامه هغه ګڼې او عزتمند مجلس ته پکې ځې او که تا ته په یو جامه کې عزتمند مجلس ته تلل سپک ښکاري نو په هغې کې خدای ته مه ودرېږه مټې به دې څرګندې نه او نه به دې تش بنې نه اغوستې لکه بعضې دا لامذهبه خلک او نه به دې سر کولو وي انګریزي لاره دې پکې اوښکې ده او خدای ته داسې ولاړې نه خدای ته په عاجزۍ ودرېږه او په ښکلې جامو کې ودرېږه نو چې څنګه په دروند شکل کې ولاړې دقه شان به در سره خدای معامله کوي یو عالم دی امام مالک صاحب دا غنوم دی مسجد نبوي کې هلته مدینه منوره کې ښه دی او د مدینې منورې عالم د 400 روپو پټو به په سر او چې راته به جومات ته مخکې به خادمان نه وانو لکه د بادشاه په شکل هغه وی زما دا خوښه ده چې خدای چاله پیسې ورکړي خدای چاله دولت ورکړي نو چې د خدای د نعمت اثر په هغه څرګند دی خدای د الله هر څه درکړي دی او ته په څښا جامو کې او خرابو کې ګرځې نو د خدای خوښه ده نه ده نو دا یاد دره جامه د سړي د دننه اخلاقو د عقیدو یو ترجماني کوي نو یو خو د انګریز د جامو نه ځان ساتئ ماشومان هم ترې ساتئ او ښځې هم د بربنډو جامو نه ځان ساتئ ځکه دا معاشره خرابوي او دې معاشرې خرابولو سره په مونږ عذاب نازلیږي د عذاب مختلف شکلونه یو خو دا عذاب چې ټول قوم په یو ځل تباه شي دا زموږ ښکلی پیغمبر خدای نه سوال کړی دی چې خدای زما امت ټول مه تباه کړي ځکه اووه مبارکې آیاتو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق باسکم بعض بعض خدای دا کولی شي چې د بره نه در باندې عذاب راولي او ټول هم تباه کړي او خدای دا کولی شي چې د لاندې نه عذاب راشي لکه زلزله زلزله د لاندې نه عذاب د کلي تباه کړي وام په ایران کې زلزله راغله 1.5 لک خلک یې مړه کړل او په سن 35 کې په کوټه کې راغلی و 2.5 لکه خلک یې مړه کړل خدای ته څه دي که یو جخ دی پېښور له ورکړي ټول به چقنا کړي نو ته به د عذاب نه یېرېږي د خدای د طاقت مقابله موږ نشو کولی نو چې ستا اعمال درست وي او هر څه دې ټیک وي خدای پاک به د عذاب نه بچ کوي نو دا جامې ګورې د معاشرې یو حصه ده هم به په زنانو احتیاط کوئ هم به په ماشومانو
عام په خپل ځان. او معملون لنوم کیدا ډېر ښکلی نوم دی د حضور پاک د نسې نوم دی. یو جنې د خوب کې دا ویني زما بنګړي ماتېږي، هېڅ غم مه کوه چې خوب داسې پریشانه ووینې که نه. عاملان د کوډ مارانو ساحرانو دې ته عاملان وایي یا دا تعویزګر. نو که تعویز یې د شریعت د قواعدو مطابقي شرک پکینی د پیریانو نه د شیطانانو نه. مې شهید شوي دی یو ښځه وایي او لیورونو زما نکاح جبرن کړی ده. ما لیور ته وی چې زوی به ما سره اوسېږي په پېښور کې. زه تا منظوروم او کنی نو بیا نه. نو هغه لیورو په زور نکاح نه کېږي. ته عاقله بالغه ښځه چې ته انکار کړي نکاح دی بادشاه هم نشي کولی. که د ټول جهان بادشاه نه جمع شي نو یو بالغه عاقله په زور نشي واده کولی. خدای دې له اختیار ورکړی دی. نو که تا ور سره دا شرط ایښي شرط پې ومنه کنې وایي زما نکاح در سره قطع. امام بم سبحانک اللهم وای اعوذ بالله بوای او بسم الله بوای په پټه بیا بخیرت د الحمد نه شروع کوي. چې کوم امام دا نه وای او الله اکبر پس زر الحمد شروع کوي دا جاهل دی، دی په دین نه پوهېږي چې څنګه مقتدي باندې دا ضروري دی په امام هم ضروري دی. امام به ځان سره وای سبحانک اللهم او اعوذ بالله و بسم الله. بل هر رکعت ته چې پاس امام نو بسم الله به زړه کې وای ځکه بسم الله سنت ته په هر رکعت کې. نو چې کوم امام نه وای دا ناپوهه دی جاهل دی. مور چې ماشوم له تی ورکوي کم از کم 2 میاشتې 2 کاله که 2.5 کاله وکړه خیر دی. خو که توفیقی د خاوند نه د مزدوري نه علي او کني حق شته یو سړی دی وزه احتساب عدالت کې نه وکړی په یو منبر مقدمه وه نو هغه ماله 500 روپۍ راکړی. ما ورته ویل زه نه علم. ما ته وایي نه دا تاله هدیه درکوم. هدیه نه ده ګورې ته کوم دوست دی حاکم سره تانیدار سره او کمشنرانو عدالتونو والو سره چې څوک څه ورکي هغه ټول رشوت. بادشاہ حاکم صدر د محکمې نوکر د چا نه څه شی نشي اخیستی. ټیک ته چې هدیه وي پروروالی کې کور کې د سړي روري تربوري د بار نه راشي دله سره وړي جوړه جامه نو هغې باندې هر سړی پیږي او د بار خلک چې تاله سره. عمر ابن عبدالعزیز یو نیک بادشاه تیر شوی دی یو رشته دار والا سیو ورکړه بوی یې که بیا ورکړه وی صاحب ولې دې راکړه وی بس ما بوی که نور څه وی ته هدیه نه هلې وی نه وی حضور پاک چې اغشته او ابوبکر عمر چې اغشته وی هغوی هدیه اغشتی شو زه نشم اغشتی هغوی خو د چا نه متاثر کېدل نه. عمر صاحب له یو سړي غوښه راوړې وه د سخي وی اغشته دی خو بې پروا نه د چا نه مروبه کېده. څو ورځې پس د هغه سړي مقدمه راغله. اوس د عمر صاحب دا خیال نه دی چې دا هغه سړی دی چې ما له یې غوښه راوړې وه. وایي صاحب زما او د ده په منځ کې داسې جدایي وکړه لکه د سخي غوښه د پتون چې سړی په چاړه په منځ پرې کوي. رایاده یې کړه ورته هلکه وایي هغه غوښه تا راوړې وه. وایي او زه یې خادم ته وایي زما د پیسو نه دله غوښه ورکړه
دا غوښه بیا وی پاس د دې نه واپس زه د چا نه هدیه نه الم. نو حاکم تاړېدار کلرک بابو چې د بار خلقو نه سالي دا رشوت دی تاله ولې هدیه درکوي تیسې نو دا ته ماله چاوی په بازارونو کې یو بوتل خرڅېږي په هغې لیکلي چې دا د غنمو اوبه دي دا خو شرابې د غنم نه د اوربشو هغه چې نشه پکې ني نو روان د غوښه باندې دریو مذهبونو والوي او دس نه ماتېږي صرف څلورم مذهب چې سعودي عربو کې دی هغې د غوښې په خوراک او دس ماتول وایي ته د خپل مذهب تابع اوسېږه مذهب پرېښودل نن سبا داسې دي لکه د کفر لاره اختیارو ځکه سال له به قادیانې شي داسې خلک راغلي دي سړي ته به وایي ګوره دا دلیل هلکه هغه دلیل پېژني درته به وایي حدیث دې حدیث پېژني نو خلک په دې دوکه کوي په حدیث عمل دی خو درې شرطه دي پکې اول دا چې دا درته معلوم وي چې دا صحیح حدیث دی که ضعیفه او دا د عالمانو کار دی دویم دا چې د دې مقابل کې خو بل حدیث نشته دا د عالمانو کار دی دریم دا چې د دې دا معنا ده نو دا د عالمانو کار دی هر سړی خو په دې خبرو نه پوهېږي نو زر به تا ته د اردو رساله وښیي نه نه ماله یو مسله راغله ما وی نه وی دلیل ما دلیل باندې ته پوهېږي یا دې پې ښځه پوهېږي ښځې د سړي مونځ شروع کړی دی دا د لامذهبه خلک دی ته وایي نه ښځه به د ښځو په طرز مونځ کوي چې څنګه زمونږ مذهب کې دی او سړي به د سړو خپل مذهب به نه پرېږدی کنې سال له به قادیانان شي سال له به انګریزان شي سال له به د بله څه ده دا یو فتنه ده د کافرانو د طرفه چې خلک د مذهب نه وباسي نو مسلمانانو کې انتشار پیدا کوي په غیر ضروري خبرو کې لاسونه به اوچټیک ته لاسونه اوچتول شته هغه دې بل مذهب کې ته خو خپل مذهب تابع اوسېږه نو امت کې به انتشار پیدا کوي نو دا لامذهبه خلک دا دې وخت کې د امت دپاره فتنه ده نو پام کوه چاته حاجي ویل نه دی پکار چې حاجي نه کړی ټوکې ورپورې مه کوه او هغه دې نه خوشحالېږي په دې چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي په دروغه مه خوشحالېږه دا لیډران په دې خوشحالېږي چې خلک یې په جلسو کې تعریف وکړي زمونږ ملایانه دا خلک دا حاکمان ولې دا کابل کې حکومت په څه خراب شو هر لیډر وایي چې زه په موټر کې سورم او زمانه د ټریفک پولیس مخکې رواني او پونګه پونګه کوي چې صدر صاحب راغی هلکه دا څه شی دی که دې وهمي خوشحالو باندې خلک خوشحالېدی نه دا جګړې به نه وي زه صدر شم نو څه چلو شو مانه پونګه پونګه مخکې روان دا څه شی دی چې اودسماتي ته نشي تللی سپی مخکې هغه لاړ شي کموډو ګوري چې چا پکې بم نه ایښه ستا خو د توتي ژوند دی په پنجره کې ګیرې زناوره ستا نه خو هغه زمیندار ښه دی چې خپل کار کروندو کې او ساګ وخوري شملي وخوري او پیاز وخوري او د جوارو ډوډۍ وخوري او د توت د سوی د لاندې خړېږي قسم دی د دې بادشاهانو نه د دغه غریب ژوند ډېر د اطمینان او د ارام دا بادشاهان به څه کوي چې 15,000 فوجیان یې ودرولي ځان ته لارې بندې کړي سړکونه بند کړي ایرپورټونه بند کړي ځکه صدر صاحب ځي هلکه ځینې که نه دا مردار دومره یریږي نو دا ژوند دی کابل لیډرانو ته به موږ منت کوو چې یا زناورو خدای عزت درکړی دی 15 لکه افغانیانو قرباني وکړه او روز خدای تباه کړه نو جنگ مه کوئ خو ته صدر شه ته وزیر شه ته داسې شه یو به وي نه دې سالې د حکومت نه دی او بل به وي دا بل نه دی نو انجام یې څه شو د افغانیانو د لیډرانو د وجې نه یو کافر ته لاړ نو بل کافر پې مسلط شو دا هغه وهمي خوشحالۍ باندې زموږ لیډران هم داسې دي
چې زه به داسې شم او ما ته زنده‌باد چغې ووالي شي او په اخباراتو کې زما ذکر راشي. دا د خدای په نس قسم دی که د ځواني زمره قیمت لري. ته یو نسواري نسوار خرڅوي ورته وایې وروره ستا دپاره به لس ځله اواز اوچت کړم چې فلانکي نسواري زنده‌باد، ماله به یو ټیکې نسوار راکړې نو قسم دی که په درکړي. نو چې یو نسواري د لټیکې نسوار په لسو چغو نه درکړی نو د خدای په نس به د هغې څه قدر د تبلیغ والا مې په دې خوښ دی چې عالم به بیان کوي قسم دې مخکې نوم یې منالي چې ریاکاري پکې رانشي. او زمونږ په جلسو کې لیډران وایي بیان به کړي دا به اوس داسې یو لوی عالم راشي چې د اسمان ستوری دی او ټول جهان یې په ګوته اوچت کړی دی او داسې قطب الرشاد دی نو د هغه لکې اوچته شي. دا وهمي خبرې ټیک ته تعارف یې روا دی چې یاره سوالګر نه دی دا دی او خلقو کې او نور دا زیات تعریفونه مخامخ دا شریعت بند کړی نو چاته حاجي صاحب مه وایه. چاوی زه دفتر کې ملازم یم خو د شیشې د لاندې آیات کرسی لیکلی ده او اسماء الحسنا دي او زه هغه شیشې د پاسه کار کوم لیکل پې کوم. دا خو بې ادبي نه ده، نه دې ته عرف کې بې ادبي نه وایي، خپې پې مږ ده او لیکل پې کولی شي. صرف الله الله ذکر نه دی راغلی، احادیثو کې یا الله راغلی دی او صحابه هم داسې ویلی دی. خو بعض علما جایز ګڼي نو که چاوی نو انکار پې مه کوئ، خو ذکر مسنون یا الله راغلی یا الله یا الله یا الله او یا محمدو ذکر نه دی، یا رسول الله ذکر نه دی. دا د عشق او د محبت کلمه ده که چوي لکه د افغانان چې وي نو خیر دی، خو ذکر نه دی. ذکر د خدای پاک نوم ته وایي یا الله یا الله یا الله. ځان له الله الله په احادیثو کې نه دی راغلی او نه صحابه ویلی دی. د ګونډو کار د ما خیال دی دغه ته وایي دا خلک چې وړي راوړي دا کاروبار څنګه دی. دا یاد لرئ چې اسلامي حکومت نو د هغې د انتظام به تابع اوسېږئ، خلاف قانون به کار نه کوي. د نامي شرکت څنګه دی؟ خیر نوم د نوم داسې نوم که خپل داسې کېدی نو خیر دی. د زوی نوم بل زوی له کېدی، د رور نوم کېدی، د پلار نوم کېدی. نو نومونو کې څه پابندي نشته. قرآن شریف په الماری کې پروت دی او زه کټ کې پروت یم خو زما خپې هغې طرف ته راځي. نو که مخامخ دې خپو ته نو خیر اوچت یې که، نو چې اوچت یې الماره کې او په رواج کې هغې ته څوک بې ادبي نه وایي نو خیر. او که د ادب تعلق ډېر زړه پورې نو که زړه کې درته بې ادبي ښکاري نو ځان ترې بچ کوه، او که زړه کې درته بې ادبي نه ښکاري نو خیر. زموږ ښکلی پیغمبر له غسل چا ورکړی دی؟ خپل تره ورکړی دی عباس صاحب، حضرت علي صاحب ورکړی دی، حضرت اسامه صاحب ورکړی دی، حضرت عثمان صاحب ورکړی دی او د تره زوی یو فضل ابن عباس. چا لمبه او چا ورته کوزه اچوله. نو دا څلور پنځه کسانو چې زموږ ښکلی پیغمبر له د کمیس د پاسه غسل ورکړی دی، کمیس یې ترې نه دی وښکې او جنازې په صفونو کې نه ده شوې. دو درې کسان به کمرې ته ورننوتېدل او په هغې به یې جنازه کوله، هغې کې زیدل نه. نو ټولو سړو کړه، ټولو ښځو کړه، ماشومانو کړه، آخري کې حضرت ابوبکر صدیق وکړه او بیا یې ښخ کړ. تقریبا 15,000 کسانو په هغه جنازه کړې وه او 1.5 شوار اوس په دې تېر شوي په دې جنازه. بار ته یې نه دی راوښکې. کفن یې درې جامې کفنو د کمیس نه علاوه، د خمته کفنو، د ساده خمته
نسوار په اول ځل کې نشه پیدا کوي چې سړی په عادت دی نو پړومبي ځل حرام دی او پړومبي ځل اودس هم ماتوي او که بیا په عادت شو نو مکروه دی خو اودس نه ماتوي او ځان ته وساتئ ځکه د سړي اشتو مرضونو نه زیات مرضونه پیدا کوي سګرټ او نسوار او د ټولو نه زیات دا عیب دی چې خوله د سړي لکه د چرګو د اودس ماتي په شان څښئ ته په دې د خدای کلمه او درود شریف پې وې او مونځ پکې نو د نسواري سړي او د سګریټي سړي د خولې نه داسې بوی ځي لکه د ښځو د ټټۍ نه چې بوی ځي هغه پې په خپله نه پوهېږي نور خلک پې پوهېږي په نشه کې په ړومبي ځل نسوار داخل دی زما بابی وی عمرې لځي خو محرم ورسره نشته او د هغې سویلی په سعودي عربو کې ده نو هغې سویلی سره او د هغې خاوند سره عمره کولی شي نه ښځه به بغیر محرمه سفر نه کوي سویلی خو محرمه نه ده او نه د هغې خاوند هغه سړی چې نکاح ورسره کېږي د ښځې هغه محرم نه نو سفر دی نه کوي که ډاکټر د مرض د وجه نه یو مریض د غسل نه منع کړي او په د غسل لازم شي نو غسل دی نه کوي که ټیک د مرض ورته تکلیف رسوي تیمم دی ووایي تیمم د غسل لپاره هم کېږي او د اودس لپاره هم کېږي که یو وکیل سړی نه مقدمه کې پیسې الی دا رشوت کې داخل نه دی خو د محنت پیسې الی نه د وکیل پیسې روا دي خو وکیل دی ناجایزه مقدمې نه الی د چا نه چې ورته معلوم وي چې دی ناحق دی نو نه دی الی او باقي د وکالت پیسې د جج پیسې سرکاري فیس دا روا دی رشوت بند دی یو سړی د خپلې لور دپاره د سخرګنۍ نه پیسې وغواړي او سامان والا واري نو دا به په مهر کې حسابېږي د مهر په حیثیت یې غوستی شي چې ماله 2000 روپۍ راکړه هغه مهر کې حساب هسې نه شي غوستی هغه مهر کې حساب یې د ښځې مه کوه سامان چې دې وس نه ولې سخر نه غواړې او که غواړې هغه به مهر کې زما د لور مهر کې ماله 2000 روپۍ هم راکړه نو بس والته هسې خوراکي بند دی د جنازې په مونځ کې سبحانک اللهم خلق وایي که نه په ړومبي تکبیر کې سورت فاتحه هم بعضې مذهبونو کې ویلي کېږي زمونږ مذهب کې هم دا اجازت شته که سړی د دعا په شکل ووایي نو وایي دی او که سړي له نور څه نه وایي پکې دی وایي قل هو دی پکې وایي درود شریف دی وایي وی مونږه زمونږ په علاقه کې یو جینۍ لاش مونتی شو هغه لا وارثه چا پته نه لګېده نو مونږ پې جنازه وکړه او ښخ کړه بیا 2 ورځې پسې رشته داران راغل او هغه د بونیرو او هندوانو او پته ولګېده چې د هنده وه ښځه وه نو مونږ ګناهګار یو که نو نه یې تاسو خو په ښه ګمان باندې کړو چې علاقه عامه د مسلمانانو ده نو ستاسو ګناهګار نه یې خو هنده وه جینۍ وه چا وجلې وه او دلته یې لاس زمونږ کلي کې غورځولی خو مونږ ته پته نه وه دا ټیک ده یو بیبي ام سلمه د هغې نوم دی په کوټکاڼي ورسره و ذکر یې پې کوم حضور پاک پې راغی وی دا څه کوې وی ذکر پې کوم وی زه درته یو ذکر ښیم چې د دې ټولو نه زیات دی بیا سبحان الله ورته ووی
د اسمانونو د ځمکو او د دې مخلوقاتو په شمېر خدای تعالی را ثنا وایم وایي دا ستا د دې ګوډکاڼو د ذکر نه زیات دا په شریعت کې نه راغلی چې حلقه جوړوي او هر چا کاڼي مخې ته ایښي دا نه صحابه کړي دي نه تابعینو کړي دي او که سړی ځان له د شمېر دپاره لکه تسبیح ورسره کاڼي ځان سره ساتي د قجرو هډوکي ساتي او ذکر پې کوي او یا کرته اتیا کرته سل کرته نو خیر دی په اجتماعي کاڼي غورځول او چاپېره حلقه جوړول لکه بعضې نقشبندیان کوي د دې ثبوت په شریعت کې نشته نه صحابو کرامو کړي دي او نه تابعینو کړي دي او ځان له ذکر کولی شي داسې اجتماعي ذکر چې وایي لا اله الا الله نورم ورسره وایي دا نه دی راغلی ذکر راغلی دی د هر چا ځان له د حلقې په شکل په هر سړی د خپل ذکر کوي ځان له په وظیفه پټه دا د پیرانو جوړ کړي دي په احادیثو کې نه دی راغلی په سبا مانځه کې څه آیتونه پاتې شي نو چې دومره دې ویلي چې هغه مونځ پې کېږي نو مونځ صحیح شوی دی چا په مجلس عمل د اعتراض کړی دی چې د الیکشن نه مخکې دا وي دا به کړو دا به کړو نو چې څومره وسي هغومره به کوي خلک خو په الیکشنو کې لوی لوی وعدې کوي بیا پلار نشي پوره کولی نه څوک نشي کولی اوس که ته دا وې په ریړه کې دې ګرځي نو کار به څنګه کوي په سایکل دې ګرځي نه هغه خبره کول پکاري چې هغه سړی کولی شي د ځان نه وعدې او د واقعاتو نه زیاتې خو دا مې یقین دی دا ته رښتیا وایم زه نه په حکومت کې نه پروا لرم او نه د وزیرانو او نه چاپلوسي کو خپل کار به کوي